کتو د ما نوم محمد قاسم ده. زه برمل اوسیدونکی د برمل ولسوالۍ د ډنګرګړ اوسیدونکی ابراهیم خیل کری. د ما نوم محمد قاسم ده، پلور نوم یې صحي مرجان دی. داسې یوه سخته خطره وه چې وره په شپې د موږ دغه کورنۍ اول چې ویره راغلله ومیستل. یو زه پاتې وه، یو مې بل خوریا یو اره سره پاتې و، دوه کسان پاتې. چې شپې تقریبا 2:30 بجې شوې دی، پړشمي ته راغلل، رژه وه که نه، چې کور ته به ننوځي مشکل نشته، جنګ تېر شه، جټې نشته که نه، د پړشمای به په کور کې وکړي. چې کور ته راغلل چې موږ پړشمای که د پړشمي سره اقدام ورا ما مزایل وویشت که نه، زنګ راغلله چې مزایل یې وویشت، ډرون یې وکړله. د ډرون سره چې د ما خپل د ترو زامن د ما کورنۍ دلته د ما زرزمیني کمره وه، دا ته ټوله منډه راووله. ما د خپل کور نه چټ په اطاق ووتل. دی چې په زرزمیني کې کېنېستل، ورا د ما پوسه نه خو زنګ یې ټارګېټ کړ، او ښه یې پېژندل چې دغه عوام خلک دي، غریبان خلک دي، د کور نه راوتل، نه مجاهدین دي نه وسله وال دي. ورا د ما دا خو ټول دی ته ښکارېدل چې دا مړه دی. ورا د ما یوه نقشه وښلې، یوه ویډیو کو که نه، خو دا معلومات ورته کېږي چې دا خو وسله وال نه دي. بیا ښځینه دي، 4 زنانه وایم کې، دا زنانه پته خو لګېږي چې دا خو زنانه دي که نه، دا خو جنګیالي نه دي. چې دا دی وایي او نړیوال ته وایي او ټوله دنیا ته وایي چې ما ورا د ما دهشتګر وویشتل. دا زنانه چې دي د حقوق بشر دي، دا دهشتګر دي. دا د حقوق بشر ته دی ازادي غواړي، دا دهشتګر دي. زنانه په دهشتګرۍ کې راځي، وړه ماشومان په دهشتګرۍ کې راځي. دا څرنګه اوس مسلماني ده، دا څرنګه نړۍ قوانین دي چې دا ورا د ما وړ ماشوم وي دا دهشتګر بولي، زنانه وي دا دهشتګر بولي. ورته وایي چې ما دهشتګر ختم کړل. دهشتګر د ولاکه یو ختم کړی وي، ټول د زنانه ختم کړل، ټول د وړه وړه بچیان ختم کړل، ټول د عوام ختم کړل. دغه زی ښکارېږي، د ما کور ښکارېږي، زه ښکارېږي، هر څه ښکارېږي، ټوله دنیا راته ویړه دا معلومات کېږي چې تو د موږ سره ظلم وکړه. تېر کال کې د ډنګر ولسوالۍ کې زلزله وشوله، ډنګرګړ باندې پاکه د ما 14 وړل. اوس د ډرون را باندې وکړه، مزایل یې را باندې وشتل، د ما 14 کې ختم شو. 40-50 مړه کورنۍ وه په دا کې، ما ته څه راپوتې دي، 8 کسونه راپوتې دي، ما ژوند تباه شو، ما تباهي وشوله. بس دا بیا زه دا کورنۍ میمه یا به زه پیدا کړم. دا څرنګه خبرې دي ورا د ما چې میډیا غږیږي، دنیا غږیږي چې دهشتګر دي. نو زنانه خو نه دي دهشتګري، ماشومان خو نه دي دهشتګر. ورا ته خو نه دهشتګر غواړې، نه ورا د ما مجاهدین غواړې. ته خو چې زنانه وي نو ورا د ما مزایل ته سیخوي، بس ختموي چې واپس وړ شوي ته چې ما داسې کار وکړ چې کوم د ما دښمن وي دا مو ختم کړم. بس خالي میډیا خپروي، میډیا خو داسې نه خپرېږي. ورا ټوله دنیا ته معلومه ده، موږ د مسلمانان غریبان د خلک ټول ویني چې دا غریبانان دي، دا زنانه دي. زنانه په ژوند مو څنګه ده؟ او ستا د کورنۍ که هغه څوک چې هغه تا ته ډېر ګران و او تا په دغه پېښه کې له لاس ورکړي دي، اوس دې څومره ځوروي، څومره دې دردوي؟ دومره مې ځوروي، دومره مې ځوروي چې پرون ورځ ما ټوله په ژړا تېره کړې ده. ولې دې ژړل؟ ځکه مې ژړل چې د زړه نه مې نه وازي، په زړه کې مې ولاړ دي خپل مې خوریا و، د کور د کورنۍ د ما شا باده خدمته ولاړ و، ټوله کورنۍ ختم شوه. یوه ماشومه پته د یوې بچی پته دی، دا به ما ژړوي که نه به مې ژړوي؟ په دا باندې زه څوک دا در په در په غرونه کې پراته دي، زه دلته پرېږدي، دا به ما ژړوي که نه به مې ژړوي؟ ټول ورا د کور نه وتلي دي. زه مړي دې څنګه شهیدان هم څنګه راټول کړو؟ څه وړ و جوړ و، ټوک ټوک و؟ دا سي ټوکړي ټوکړي یخې دا هم خلطي ته ومنډلې کې سینه ته مو منډلې، په دا کې مو په خاوره کې دفن کړل. دلته خلک را سره پرې لګیا او په بلچۍ په ګمټۍ مو روکښکلي دي. هېڅ امداد موږ سره نه و، خپل ټوله شپه هم تېره کړې ده. بلچه باندې م خوب راغورځوله، دا واړه واړه ټوکرې مو دا خلطي ته اچولې، بیا هم دا سره تړلې، بیا هم په بسترې کې ایښوې. دا ملک خو ځان ته وایي زه مسلمان یم او زه په مسلمانانو رحم کوم، دا خو د مسلمانیت کوم کار نه و. اسرائیل هم دا ډول کار نه کوي. خو څرنګه کې واوره چې زنانه وي نه زنانه تورسرۍ وي، دا ټول نړیوال په دا لګیا دي چې افغانستان د حقوق بشر ته ازادي ورکړو که نه، داسې وایي. بیا حقوق بشر خو دوی په بامونه ولي ټکړې ټکړې یخ کړه، حقوق بشر یې ختم کړي دي، بل څه نه دي ختم. د مینه زنانه حقوق بشر ختم کړل. د شپې چېرته شپه تېروئ؟ دلته خو نسئ اوسېدی، کلی یم ټول خالي دی، هېڅوک نسته کې. وروره خپل کور راته بالا شوی دی، د خپل کور نه ده چې د شپې راځه خپله کورنۍ شهیدان مې زړه ته ودرېږي، ځکه چې په دغه کپړه مې ورنسي. والله که په خپل کور کې خوب راځي، والله که په خپل کور کې آرام راځي، بیخي بیخي چې جدا و څوک را سره نه وي زه برداشت نشه کړلی. دلته راشه لاړ شه کوس په خوړ کې په نارې کاندي کې شپه تېره کړه، د ورځې کور ته راشه. بهر د ورځو نه زه د شپې خپل کور ته نشي تللی. ټول کلی خالي ده، ټول کلی خالي ده، یک څوک نشته را سره. شپه لوړ شه په کاندي کې تېره کړه، په خوړې کې څومره ورځې وروسته خالي په کور باندې ګرځه. بس د افسوس خبرې دي، بس دا په زړه کې راټولوه، نور هېڅ شی نشته، تش لوس غریبات و مسلمانان و انسانان ورا د مدن داسې دا در سره کېږي. موږ څه د واسه پیرا دي، موږ به چا سره څه وکړو؟